بسم الله الرحمن الرحیم. ګران دوستانو، یو ځل بیا امید ساحق ستاسو په خدمت کې د HTML د درسونو سره. او په تیرو درسونو کې موږ په پاراګراف لیک کار وکړ. نن بیا په پاراګراف کې یو بل ټیګ تاسو ته معرفي کوم چې هغه ټیګ دی فن ټیګ دی. دلته راځم یو پیراګراف اخلم. پیراګراف او پیراګراف ټیګ بندو او دلته په منځ کې ما څه پیراګراف جوړ کړی، هغه انسرټ مې کړ. په دې شکل دا زموږ پیراګراف شو. او بل سره ارنج کوم. په دې شکل دا زموږ پیراګراف اوپننګ ټیګ او دا کلوزنګ ټیګ. که وغواړو موږ د پیراګراف رنګ چینج کړو، نو دغه دپاره به موږ یو بل ټیګ دی د HTML هغه اخلو چې هغه نوم یې دی فونټ ټیګ، او دلته هم فونټ ټیګ کلوز فونټ. دا فونټ ټیګ چې دا جوړه راځي چې یو اوپننګ ټیګ وي او یو هم کلوزنګ ټیګ وي د فونټ. او د فونټ په فونټ ټیګ کې ځان ته اټریبیوټ سي. هغه اټریبیوټ چې د په منځ کې استعمالیږي هغه په دې شکل وي چې موږ مسافه ورکو او مثلا لیکو سایز. او ورپسې مساوي او په ډبل کوټیشن کې هغه ته موږ والیو لیکو. د سایز والیو چې شی دی پکسل 1 دی. مثلا موږ غواړو دا کو 20 پکسله دا دی. دلته موږ دا یو اټریبیوټس دلته اضافه کړ په فونټ کې. که اوس کنټرول اس سره زه سیف کوم او دلته لاړ شم دا ریفریش کوم، نو ګوره زمونږ د پاراګراف سایز غټ شو. په همدې شکل که موږ مسافه ورکو، دا به زه بیرته وړکی کړم 15 پکسلو ته. او همداسې یو مسافه ورکول نه بعد موږ بل اټریبیوټس اضافه کولی شو. دا اټریبیوټ موږ اضافه کړو د سایز دپاره، او دا ورته اضافه کړو د کلر دپاره. کلر ورپسې مساوي کیږي، بیا په ډبل کوټیشن په د منځ کې ورته والیو ورکو. د کلر والیو څه شی دی؟ رنګ، یعنی هر رنګ چې ورته لیکو. مثلا زه ریډ ولیکم کنټرول اس سره. اوس که زه ریفریش کړم نو څه شو؟ کلر یې ریډ شو. او بیرته راځم دا لس پکسله کنټرول اس، دلته راځو پنځه پکسل کنټرول اس. په دې شکل. نو اوس دوستانو دا دوه اټریبیوټس هم یو ځای کړل. درېیم اټریبیوټ دی د فیس مساوي کیږي. فیس څه شي چې دا د کم فونټ دی موږ سره، دا کم فونټ دی. مثلا هر فونټ دلته که لاړ شي فونټونه ځان ته نوم لري. مثلا
فعلا ګوره د فونټ کې موږ کار کوو او که زه ورته د فونټ مثال په توګه دا واخلم دا نوم به ورته داسې نه کنټرول سی سره کاپی کو او دا کینسل اوس که د فیس کې د ده په منځ کې ورته زه دا کنټرول وی د ده فونټ نوم یې ورکړ کنټرول اس سره سیف نو ګوري دا فونټ به تبدیلیږي په دې شکل مخکې یو فونټ و اوس فونټ یې تغییر شو فونټ یې تغییر شو په همدې شکل که موږ وګورو کوم بل یو فونټ راوړو نو په دې شکل راځمه لکه دا فونټ د ده نوم زه کنټرول سی سره کاپی او کینسل دلته ورته نوم ورکم کنټرول وی دا فونټ نوم ورته ورکم موږ کنټرول اس سره هم سیف کړ اوس که موږ ریزلټ وګورو نو دا ګوره دا فونټ موږ اپلای کړ نو په همدغه ترتیب کولی شي چې په فونټ کې دا اټریبیوټس اضافه کړي مثلا دا یو اټریبیوټس موږ اضافه کړو دا دویم او دا هم دریم داسې ډېر نور اټریبیوټس دي چې د درسونو راتلونکو درسونو کې به موږ په هغه باندې کار کوو نو دا و نن په پاراګراف کې د فونټ سره د اټریبیوټسو کارول نو خدای دې وکړي چې دا درس تاسو خوښ شوی وي او د لا نورو درسونو لپاره ما د یوټیوب چینل سبسکرایب کول مه هیروئ د خدای په امان